د دې اونۍ په هنري شیبو کې د افغانستان د پکتیا ولایت په زندان کې یو کتابتون، په مراکش کې د رای موسیقي فستیوال، د MTV د موسیقي اوارد او پښتو نوی چاپ شوی کتاب. د پکتیا مرکز ګردیز په زندان کې یو شمېر ځوانانو کتابتون پرانیست. د زازیو ځوانانو مدني ټولنه وایي دا کار یې د بندیانو د فکري غوړېدا په موخه کړی او د افغانستان په نورو زندانونو او سیمو کې هم د ورته وړو کتابتونونو د جوړولو هوډ لري. دا په دې وجه چې د نورو سیمو په نسبت په زندان کې کتابتون ډیر موثر تمامېدلی شي، ځکه چې دلته زندانیان کافي وخت لري او باید د دوی په فکر باندې کار وشي. نو د دې لپاره ښه لار دا وه چې موږ ورته کتابتون پرانیستلو او په آینده کې هم موږ انشاءالله پروګرام لرو چې د هیواد مختلفو سیمو ته دا لړۍ وغځوو او کتابتونونه جوړ. د مراکش په ختیځ کې د وجده ښار به د یوې اونۍ لپاره د رای هنرونو د نړیوال فستیوال کوربه وي. دا فستیوال چې کلونه مخکې جوړ شوی د افریقا او عربو هیوادونو په کلتور کې د رای او خورا د پام وړ لمانځنه ګڼل کیږي. دا فستیوال به د نړیوالو او عربو هنرونو مینوالو ته دا فرصت ورکړي چې وجده او جده ښارونه د عرب هنر او کلتور د ټاټوبي په توګه وپیژني. په دې فستیوال کې به د مراکش له بیلابیلو ښارونو او له ټولې نړۍ هنرمندان د وجدې په ښار کې راغونډېږي چې په نړۍ کې له پیژندل شوې موسیقي رای خوند واخلي. د رپ موسیقي سندرغاړې کاردی بی تیره اونۍ د MTV په جایزه یا اواردز کې د غوره هنرمند، غوره نوي سندرغاړې، تر ټولو غوره ویډیو او نڅا په ګډون 10 برخو کې نومانده وه. دا په نیویارک کې زیږېدلې او 25 کلنه ده چې د 2018 کال کې د ښځو د غښتلتیا په اړه د بورکیالو د سندرې په وړاندې کولو ډېره مشهوره شوه. هغو سندرغاړو چې دا جایزې وګټلې د دې ښکارندویي کوي چې رپ موسیقي اوس ډېر مینوال لري او په 2018 کې هم د موزیک له نورو ډولونو نه مخکې شوې وه. بله سندرغاړې ټیلر سویفت 3 اواردونو ته نومول شوې چې په تخنیک کې برخه کې دي. برتانوي اډ شیرن هم 4 جایزو ته نوماند شوی او اټکل کېږي چې یوه سندره به د کال سندره ونومول شي. دا خپرونه به د اګست په 20 په ژوندۍ بڼه د MTV پر چینل له نیویارکه خپره شي. او د دې اونۍ پښتو نوی چاپ شوی کتاب د افغانستان د اوبو حقوق په نوم د برکت الله آریوبي اثر دی چې سولې خپرندوی ټولنې کابل کې چاپ کړی. د خپرندوی ټولنې په وینا دا 109 مخیز اثر د افغانستان د اوبو حقوقي، اقتصادي او سیاسي ماهیت راښيي او د افغانستان د هغو اوبیزو سرچینو یادونه پکې شوی چې تر اوسه ښایي د ډیرو پام نه وي ورته شوی.